د 1901 کال نه را پدې خوا ما خپل تعلیمي ژوند په کابل کې پیل کړی او زه هم یو د هغو وګړو نه د افغانستان یم چې په ډېرو مشکلاتو مې دغه د تعلیمي شرایط البته تیر کړه او پای ته مې ورسوله. ما داسې حالت کې هم درس ویلی چې زموږ صنف چتې سوری سوری و، راکټونه پرې لګېدلي وو، موږ به لاندې کېناستلو، کله به مر راتلله، کله به باران. یو دوه همصنفیان متاسفانه د راکټونو په لګېدلو کې شهیدان شول او سبا ته چې موږ مکتب ته لاړلو وای د هغوی په کور مرمۍ ولګېدله او شهید ول. خوشبختانه یا بدبختانه موږ په تیرو ټولو پړاوونو کې هیڅکله د هېواد نه یو وتلي. زموږ د حاجي صاحب پلار مې خدای دې ژوندي لري، هغه یې دا ووایه زویه چې کوم شی ستا خپله خوښېږي هغه ووایه. د ژورنالیزم سره مې نور هم مینه زیاته شوه. تر څو چې مې شروع کړه 4 کاله هلته درس ویلي. البته په اول کال کې ما عملي کارونه شروع کړل. همداسې راغلم او 2009 نه مې وروسته د کلید ګروپ سره دنده پیل کړه. په 2م سمستر کې د پوهنتون ورغلم ملي راډیو تلویزیون سره هلته د رضاکار په حیث ما وایندې شروع کړې. نو خپله دغه زما تګ هلته او دا چې د اول ځل لپاره د ملي راډیو نه زما غږ نشو شو، ما ته ډېر زیات جالب و. خپله مې هغه غږ اورېدل. زه فکر کوم چې هم تیوریک، هم مطالعه، هم پراکټیک، دا درې واړه د ټولو محصلینو لپاره زه توصیه کوم. حتی په مجاني، په رضاکارانه یا والنټیر باید دوی ورشي کار وکړي تر څو یو څه زده کړي. هر ځوان باید هڅه وکړي چې د اوسني عصر له شته پرمختګونو نه برخمن وي، لکه تعلیم، تحصیل، ټیکنالوژي، په ده باندې ځان پوه کړي. د موده کې بېله شکه تقدیرنامې، ټرینینګونه، ورکشاپونه، سفرونه دا مو ترلاسه کړي، دا مې لرله. پرته د کوشش او زحمت نه امکان نه لري چې یو سړی د هوایي یو موقف ته ورسېږي. ښه موقف هغه دی چې ته په ډېر که په ټیټه کچه کې هم یې خو ستا هغه کارکردګي د ټولنې لپاره مثبت او مؤثر تمام شي. په دا وروستیو کې خوشبختانه موږ وشو کړی د کلید ګروپ په چوکاټ کې یو نوی یا تازه راډیو چې د ښځو لپاره، کورنیو لپاره او کارکوونکي هم ټول ښځینه دي دا ایجاد کړو. رادیو مرسل که از ابتکارات وزیری صاحب بود باعث شد تا که زمینه کار به خبرنگارای زن فراهم شود و برنامه‌ها و محتویات خود توانسته که یک جایگاه بسیار خوبی را در عرصه رسانه‌ها داشته باشه، دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشه و این همه برمیگرده به دایرکتوری و مدیریت شخص عبدالغیور وزیری که در رأس بودن. یوازې په یو اداره کې د مسؤل شخص کار او فعالیت ته باید سړی ونه ګوري. هلته چې زما نور همکاران ما سره کار کړي د هغوی ونډه هم پکې بېله شکه چې یعنې که هغوی هم نه وای بیا به زه کامیاب نه وم. د ښاغلي وزیري صاحب یو صفت یا یوه ځانګړنه د هغه قاطعیت ښودلی شو او بله په ملګرتیا کې یا انډیوالۍ کې ټینګ پاتې کېدل د ښه صفت دی. هغه ځانګړي مهارتونه چې مدیر دپاره لازم دي، ضروري دي، د هغو ټولو نه برخمن دی. په ټول کې ښه شخصیت دی. کامیاب انسان هغه دی چې په لوړو کې ځان ورک نه کړي او په ژورو کې ناهیلي نه شي. زما هڅه دا ده چې په علمي ډګر کې هغه خپل شته
تحصیلات تعلیم دا نورم ادامه ورکړه که خدای کوله پی ایچ ډي ترلاسه کړم